بهسود د میدان وردګ ولایت یوه لارې پرته ولسوالي ده چې اوسیدونکي یې د ولسوالۍ له مسؤلینو خوښ دي. دوی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د بشپړ امنیت تر چتر لاندې ژوند کوي او زیاتوي هرې ستونزې او غوښتنې ته پر وخت رسیدنه کیږي. امنیت است. بهسود هم بسیار خوب است. ما از مسئولین خوش هستیم، مسئولین از مردم خوش است. هیچ کدام گپی نیست. هم مردم به اصول امارت اسلامی پابند است و هم امارت اسلامی با مردم همکار است. واقعا مردم ازشان خوش است. ما بسیار خوش هستیم از مقام ولسوالی، از قماندان امنیه، از مدیریت استخبارات، از حقوق، از ارگان‌هایی که است، از محکمه. همه چیزا به صورت عالی پیش میره. مشکل امنیتی در سطح بهسود وجود نداره. دیگه مردم بهسود خوشبین و خوشحال است و از برنامه امنیتی و برنامه تأمین امنیتی که گرفته شده واقعا قابل حمایت است و مردم پشتیبانی است. د لومړی حصه بهسود ولسوالۍ مسؤلین وایي ولسونه ورسره په هره برخه کې ښه همغږي لري او دوی هم ستونزو اورېدو او ورته د رسېدنې په موخه هر ډول هڅې کوي. لله الحمد. موږ چې دلته مسؤلیت شروع شوی ده له اختر نه راپدې خوا موږ الحمدلله هرې حوزې ته سفر کړی ده او ټول مسؤلین را سره وي. هغه ملاکانو اربابانو سره موږ مجلس کړی ده او د هغو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ټول موږ ته په لیکلي بڼه باندې راکړي دي. که د ولسوالۍ په وس طاقت کې وي نو ولسوالۍ کې مشکل حل شوی، که نه هلته ولسوالۍ له توان نه پورته وي نو ولایت ته موږ رسولي. د بیلو دشت اسلامي امارت په راتګ سره د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د بشپړ امن تر چتر لاندې د آبادۍ بیا رغونې او بنسټیزو پروژو چارې پیل شوي دي او ترڅنګ یې ډېری ناوړه دودونه او رواجونه هم له منځه تللي.